په میډیا کې موږ د بوزدلي ژوند نه ده کړی چې دغسې سګشویان له موږ نه راضي سي. او غیرتمنو مؤمنانو، کله وخت کې چې دغه سګشویان سپي پرېمنځونکي له ما نه په میډیا کې راضي سول، پوه شئ چې زه به منافق سوی یم، د ما خبره بیا راسره ونه منئ. که کله وخت کې سګشویان د سپو پرېمنځونکي، د کلیسا مزدوران، عزت و ناموس خرڅونکي له ما نه راضي سول او د ما صفت یې درته وکړل، بیا د ما خبره راسره ونه منئ، پوه شئ چې زه به منافق سوی یم او په بله لاره به تللی یم. ای افغانان ورونو، ای مسلمانان ورونو، یا الله په ذات قسم چې د هر ځای مسلمان یې، د خیبر پښتونخوا مسلمان یې، د پاکستان مسلمان یې، د افغانستان یې، د امریکا یې، د چین یې، د روسیې، دا غږ به تر هغو پورې اسک ساتم چې تر څو ژوندی یم، ځکه زه د رسول الله امتي یم، زه د کلیسا مزدور نه یم. زه له پښتونوالي نه مخکې مسلمان وم، زه له پښتونوالي نه مخکې د رسول الله امتي وم، زه له افغانیت نه مخکې مسلمان د رسول الله امتي وم، زه له افغانیت نه او له پښتونوالي نه مخکې د ابراهیم خلیل الله ملتي وم او یم. ما ته دا اعتبار نه لري چې دا پښتون ده، دا افغان ده، دا عرب ده، دا پاکستانی ده، دا روسی ده، دا چینی ده، دا ما ته اعتبار نه لري. هر مؤمن مسلمان له ما سره ډېر د کلیسا مزدوران ابابیل جان، عمر جان په دې را سره غمجن دي چې په تا باندې د خیبر پښتونخوا مسلمانان ولې در باندې راټول دي. والله بالله ثم تالله، ای د کلیسا مزدورانو، ای د کلیسا جاسوسانو، ای سګشویانو، د خیبر د پښتونخوا د سپو د تاسو ته بلا در وګرځي. مخکې مې دا خبره کړې او زه یې بیا هم کوم. الله اکبر ولله الحمد. دلته خبره قربانه که موسم دا ده، که د علماو حمایت نسی کولی، د علماو تر څنګ نسی درېدلی، د علماو سفوټ نسی کولی، لیکن د ملحدینو په خوله باندې مه بې عزته کوه په نامه مسلمانه. ای په نامو مسلمانه، ای په نامو پښتونه، خو دا خو د تا د عزت غم را سره ده، د تا د تاریخ غم را سره ده، د تا هغه غم را سره ده چې ټول عمر پښتون قوم په عزتو، په میړانو، په غیرتو، په شهامتو، په تاریخ کې تیر کړی ده. پښتون دومره دوس نه و لکه دا دلته چې بعضې دوسان دي او د دې دوسانو سفورت کوي. پښتون دومره بې عزته په خدای قسم کوو چې د دغسې بې عزتي و دوسانو دلګانو عزت خرڅوونکو حمایت یې په میډیا کې کړی وی. پښتون عزت درلودل، پښتون ابرو درلودله، پښتون غیرت درلودل، پښتون هیڅ وخت کې د اوسو ډله نه و لکه نن چې په میډیا کې د موږ په سلو کې 90% پښتون نن ډم سوی، دوس سوی، ډله سوی ده. چې کوم عالم دې تا خوښي په میډیا کې حمایت وکړه، سفوټ یې وکړه، دا مه ورته وایه چې ای ملا په ټیک ټاک کې څه کوي، په مسجد کې کښېنه. ما د الله په ذات قسم عمر جانه دا ډېره خطرناکه خبره ده. که زه اوس ووایم چې کوم مسلمان راځي عالم ته وایي چې په محراب کې کښېنه، دا د کفر خبره ده. تو وایې ولې؟ تو وایې ولې؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام له مدینة المنوره کې په خره باندې سپور سول، بیا به په کلو، په غرونو، په کوڅو کې به یې خلقو ته د اسلام دعوت ورکول. محمد رسول الله یو ورځ په خره سور ده، که ګورې د مدینې په یو ډډه کې د منافقینو سردار رئیسة المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول له منافقینو سره ناست ده، خبرې کوي. نبی علیه السلام له خره نه راښکته سول، نو دوی ته یې سلام وکړل، له سلام نه یې وروسته دعوت د دین ورکړل. عبدالله ابن ابی ابن سلول چې په ظاهره مسلمان و خو په باطن کې کافر و، دغه ورته وویل وایي ای محمده صلی الله علیه وسلم، دا د تا د خره له ګردونو موږ ډېر په عذاب یو، ته دې په مسجد کې کښېنه، که د چا له تا او له اسلامه سره مینه و مسجد ته به درځي، او موږ د خره په ګردونو ته تکلیف مه راته رسوه، د موږ خواته مه راځه. نن همدغه مسلمان د په دې میډیا کې هماغه د منافق په قدم باندې روان دی. ای ملا په ټیک ټاک کې څه کوي، موږ ته دې تکلیف جوړ کړی، په مسجد کې کښېنه. وایي که نه وایي؟ ځان ته به مسلمان وایي، ځان ته به د رسول الله امتي وایي، خو د هغه پلار په قدم باندې روان ده کوم چې سردار د منافقینو و. ګورئ موږ له تاسو حمایت نه ده غوښتلی، موږ له تاسو حمایت نه ده غوښتلی. په والله بالله که د موږ هر څوک حمایت وکړي، یوازې مؤمنان به د موږ حمایت کوي. له چا سره چې د پیغمبر امتیت په زړه کې موجود وي، له چا سره چې د دین او د قرآن او د مؤمنانو درد په زړه کې پروت وي، هغه مؤمنان به د مؤمنانو په تر څنګ درېږي، حمایت به کوي. هر ډم او دنه او د اوس د علماو ملګرتیا نشي کولی. همدغه وجه وه چې موږ درته ویلي وو چې ګورئ دا الحاد به د کور تر دروازو پورې درته رارسېږي، دروازه به دې ټک ټک کوي، دروازه به دې در ټک ټک کوي. ته وی حمایت دی کول،
ته وې سپورټ دې کول د دې علماو په خلاف به دې ملحدینو بیرغ درته راځوړن کړل وایي وګورو موږ د دې بیرغ مینوال یو له تا نه یې د بیرغ په محبت کې ایمان غلا کړی یو له تا نه یې د بیرغ په محبت کې د دین محبت غلا کړی یو له تا نه یې د بیرغ په محبت کې د قرآن او د پیغمبر محبت غلا کړی یو تا ته د وطن محبت تر قرآن او تر پیغمبر او تر دین او تر رب مخکې کړې وه تا به د علماو سپکاوی کول خو د بیرغ به د احترام کول تا به د قوم احترام کول د محمد رسول الله په توهین او سپکاوي به د غوږونه بند کړل اوس هم وخت نه ده درنه تېر اوس هم ګورو د میډیا دور ده رب په دې قرآن کې وایي ګوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الله درته وایي په هر کمین کې ای مؤمنه مسلمانه دې کافر ته کښېنه په هر کمین کې نو په ما خو ای مسلمانانو والله که زه لیونی یم چې تاسو ته شپه ورځ دلته خپل دماغ خرابومه الله په ذات که زه دومره کمزوره یم چې د ما مور و پلار دې څوک وکنځي او د ما د کوم د دین ارمان په زړه کې نه وي په والله بالله لکه تاسو باندې چې خپل عزتونه ګران دي له ما نه ډېر له تاسو نه په ما ډېر ګران دي د ما د مور و د پلار و د خاندان چې نن توهین او سپکاوی کېږي خو د رب په دغه قرآن یې عمل کړی ده چې واقعدو لهم تاسې ورته کښېنئ کله مرصد په هره مورچه کې ورته کښېنئ د ما د مؤمنانو عقاید په ما دومره ګران دي خو په دې میډیا کې د ما د مؤمنانو عقاید دا ملحدینو دا د دین دښمنانو خرابوي د مسلمانانو د دې ځوانانو عقاید خو د ما په مسجد کې نه دي ورخراب سوي خو همدغه سګشویان دي په نوم مسلمان او د ملحد په نوم مسلمان د ملحد ملګری په نوم مسلمان د سګشوی په نوم مسلمان د کلیسا مزدور او دی څه شی ده سوسیال خور دی به د علماو توهین کوي او دی به د انګریزانو هغه پسخورده هغه ته ویلی کېږي چې هغه خر و سپی یو څه شی وخوري بیا یو څه جیني پاتې سي هغه ته پسخورده ویلی کېږي دی د انګریزانو د دې کوپارو دغه پسخوردې او دغه سوسیال خوري ته پروت ده او شپه ورځ بې له ځانه لیونی سپی جوړ کړی د دین د خلکو توهین او سپکاوی په دې میډیا کې کوي نو دلته خبره دا ده مسلمانانو ته وایم وخت نه در باندې تیر ته پوس خپل ایمان دی پوس نرس خپل ایمان دی وساته نرس خپل عقیده دی وساته نرس خپل دین او ایمان او اسلام دی غیرت وکړه ښه موږ نه چاته ویلي چې غیرت را باندې وکړه او نه مو چاته ویلي دي چې د دین مدد وکړه نه د دین ترڅنګ په اخلاص او په صداقت ودرېږه تر څو رب تا ته نجات درکړي